کرکه. دا د ایسوره 4 کیلو شوه. د دې خبرې په اورېدو سره د هغې په وچو شونډو د مسکا څپه راخوره شوه او خپل کوچني زوی ته یې وکتل. دوکاندار بیا پر غږ کړ: خورې دغه دې پیسې دي، در واخله، 8 روپۍ دي. هغې یو ځل بیا خپل لاس د پوړنې څخه را بهر کړ، د دوکاندار څخه یې پیسې واخیستې او د مازدیګر د لمر په پل یې د خپل کور خواته پلونه چټک کړل. په لاره تیزه روانه سوه او خپل کوچنی زوی یې د لاسه کلک ونیوه، داسې کلک چې هغه ناڅاپه غږ کړ: مورجانې لاس دې راخوش کړ. مور دې تر تا قربان شي، دا دې سست مې کړ، اوس ښه شو. دا خبره هغې په ډېره نرمه لهجه چې خواخوږي پکې نغښته وه په یوه ساه وکړه. پوره 1 کال کېده چې هغې خپل خواږه وطن ته شا کړی وه او په پردي ملک یې د ناکامۍ شپې او ورځې سبا کولې. سهار به د خیمې څخه د خپل کوچني زوی سره راوتله او تر مازدیګر پورې به یې د ښار په کوڅو او بازارونو کې کاغذونه ټولول. کله چې به مازدیګر کوم دوکان ته د کاغذونو د خرڅلاو دپاره ودرېدلن، نو ایله چې د دې د ټولې ورځې خوارۍ به یې په لاس کې 4 او 5 روپۍ سوې. نن یو څه خوشحاله وه چې 8 روپۍ یې لاسته راوړې وې. کله به داسې هم سوه چې تر مازدیګر پورې به یې هېڅ لاسته رانه وړل، لکه کاغذونه چې ټول الوتې وي او لکه ټول کاغذونه چې د دې د تللي بخت په شان په کم نااشنا طرف تللي وي. خو نن په خوښ زړه خپلې خیمې ته را روانه وه. په لار کې یې 3 وچې ډوډۍ د چایو او برویو سره واخیستلې چې لاس ته یې وکتل، نو 2 روپۍ لا ورسره پاتې وې. ښه شېبه وروسته د ګڼو خوړو او تورو خیمو په منځ کې خپلې خیمې ته راورسېده. کله چې د خیمې پر مخ سړه کمبله پورته او خیمې ته دننه سوه، نو د ماښام اذانونه ورسره سم وسول. لومړی اودس او لمونځ وکړ او بیا یې اریکین راواخیست چې ویې لګوي. د اریکین د وزن څخه ورته څرګنده سوه چې تیل پکې نسته. خپل زوی ته یې مخ کړ او ورته ویې ویل: زوی تیل نسته، دا دی، دا 2 روپۍ او بوتل واخله، د نږدې دوکان څخه تیل راوړه چې اریکین ته یې واچوم. زوی راولاړ سو، د مور څخه یې پیسې او بوتل واخیست او په تلو کې وویل: ښه دی مورې، چې په لاره د ماشومانو سره لوبې ونه کړې، ژر راځه چې تیاره کېږي. دې دا خبره په داسې وخت کې وکړه چې خپل نغري ته نږدې سوې وه چې اور به کښې بل کړي. د اور د بلېدو سره سم فکرونو په مخه کړه او تېرو یادونو د اغوستنو خوبونو په شان وځورولو. له دواړو سترګو څخه یې اوښکې راغلې او د لمبو ژبو داسې وڅټلې لکه د زړه وینې چې هر وخت د هجرت او غربت لمبو څټلې. د اوږدو فکرونو په پل خپل وطن ته ولاړه. هغې ته چې به هر وخت اوره شپه په توره خیمه کې خپل او کوچني زوی نامعلوم سرنوشت ور په زړه سو، نو بیا به په تېرو وختونو ور په یاد سول. دومره زیات تېر هم نه، همدا 1 کال د مخه یې هر څه درلودل: مهربان میړه، کور، ابرومندانه وظیفه او تر هر څه مهم خپل وطن. خو اوس هیڅ نه وه. غیر د دې کوچني زوی څخه نور نو حتی د ډېرو نږدې خپلوانو څخه خبره نه وه چې چیرې به وي، مړه به وي او که ژوندي. او بیا تر هر څه دې خبرې ډېره ځوروله چې زوی یې بې تعلیمه ورته پاته و. چې زوی ته به یې پام سو، نو ورته یاد به سوله چې هغه په خپل وطن کې د یوې منځنۍ ښوونځي ښوونکی وه. د ورځې به یې لسګونو ماشومانو ته زده کړه کوله، خو اوس په دې خپل یکړ زوی بېلوسته پاتې و. هڅې خو یې هغې څه ورښودل، خو د دې په زړه کې چې په هغه وخت کې د خپل زوی د تعلیم هیلو غځونې کولې، هغه بېله خبره وه. خو بیا چې به یې په خیمو کې نور پراته ماشومان ورپه زړه سوه،
نو د یو ډول خفګان سره به یې دا درد تر یو څه حد تسکین سو او خوبونو به په غېږ کې ونیوله. نن سهار چې بیا د نورو ورځو په شان د خپل زوی سره د خیمې څخه راووته نو سوړ باد یې په مخ ولګېد چې پاسې اسمان ته وکتل نو په اسمان باندې وریځې نڅېدلې او څاڅکي څاڅکي باران هم اورېده. په زړه یې اندېښنې لکه په اسمان د وریځو په شان خورې شوې، ځکه چې په باراني ورځو کې یو خو لیرې نه سوی تلای او بل د باران د تېزېدو سره د کاغذونو د لندېدو امکان هم موجود و. زړه نازړه د عمومي بازار په لوري روانه شوه، خو چې کله بازار ته نږدې کېده نو باران هم ښه په زور کې سو. د یوه تړلي دوکان مخ ته ودرېده. زوی یې ښه ځان ته رانږدې کړ او دې ته منتظره شوه چې باران لږ ارام شي. یو ساعت وروسته باران ارام سو او د ښار په کوڅو او بازارونو کې په دې تمه چې کوم ځای به وچ کاغذ پیدا کړي روانه شوه. خو تر مازدیګر پورې وچ کاغذ ونه مینده. غرمه یې هم څه نه وه خوړلې، ځکه د پرون د پیسو څخه ورسره هېڅ نه وه پاته. کله چې مازدیګر سو نو زوی یې وږی سو. عجیبه وه، په دې یو کال کې زوی د مور سره د غرمې لوږې ډېرې تېرې کړې وې. اکثره به د دې سره پرونۍ پیسې نه وې پاته او زوی به یې د سهار په چایو تر ماپښینه او کله کله تر مازدیګره د دې سره ګرځېدی، تر څو چې کاغذونه به یې خرڅ کړل او خیمې ته به راغله نو بیا به یې په دواړو یو څه وخوړل. خپل زوی ته یې دغسې عادت ورکړی و، خو نن یې زوی د عادت خلاف نارامي پیل کړه او په تکرار یې د مور څخه د ډوډۍ خواست کاوه. هغې ډېر کوښښ وکړ چې په یوه او بله بهانه یې دا هیله ګونګه کړي، خو ونه سوه. نه پرېږده چې څه وکړي او چا ته لاس اوږد کړي، کوم دوکان ته او کوم لاروي ته ودرېږي. اخر دا کار خو هم لوی زړه غواړي او بیا د داسې چا دپاره چې په ژوند یې دا کار نه وي کړی، حتی کله یې په تصور کې هم نه وي ورګرځېدلي، نو هغه به څنګه وکړی شي. خو نن یې زوی ډېر ضد ورسره کاوه. دې څو ځلې یو دوکان په نښه کړ او څو ځلې یې لارویانو ته وکتل، خو ونه سوه. په دې وخت کې په ذهن کې یو بله هیله راخوره سوه چې کاشکې د یوه کور دروازه وټکوي. دا کار یو څه اسانه ورته ښکاره سو، ځکه چې د دې امکان ډېر و چې دروازې ته دې ښځه راسي. د همدې فکرونو سره د یو کور دروازې ته ورسېدل. لاسونه یې رېږېدل او بدن یې ټول خوله خوله و. اوس په دې کې حیرانه وه چې د دروازې زنګ څنګه ووایي. یو زړه یې دوه سو، یو خواته مورنۍ عاطفه وه او بلې خواته شرم او ډار. حیرانه ولاړه وه، د خپل زړه دربه یې په خپلو غوږو واورېدی او ژبه یې په خوله کې وچه وچه کېده. اخر یې د دروازې زنګ ته لاس ورته او لږه شېبه وروسته یوې پوښتنې ښځې دروازه خلاصه کړه او هغې په رېږدېدلي غږ ورته وویل: زوی مې ډېر وږی دی، پیسې راسره نشته، که یې څه. ښځه د دې پاته خبرو ته تم نه سوه، مخ یې د کور خواته کړ او په تلو تلو کې یې وویل: ته همدلته اوسه. څه شېبه وروسته هغې د نیمه خلاصې دروازې د در څخه ښځه ولیده چې د دروازې خواته را روانه ده. په یوه لاس کې یې کاسه او په بل لاس کې یې وچه ډوډۍ ده او بیا یې په همدې شېبه کې د کور د ننه څخه د یوې ځوان نجلۍ اواز واورېد چې ویل یې: مورې څو ځله مې درته ویلي چې سپو ته یې واچوه، خو کابلیانو ته یې مور کوه. کله چې ښځه کاسه په لاس دروازې ته راورسېده نو ویې لیدل چې هغه او کوچنی زوی یې نسته. د دروازې د در څخه یې سر کوڅې ته رابهر کړ، یوې او بلې خواته یې وکتل. ویې لیدل چې هغه دا وخت په چټکو قدمونو سره د کوڅې سر ته رسېدلې ده.